شوی دی داسې خلی راغستی دی او د سترګې کې داسې ورو ورکې کوي چې هغه ته کړی هغه ورته داسې کړي دا څه کوي وایي تا نظر لګي وایي او لګي نو چې وایي نظر دې لګي نو خورې ولې نه نو هغه وایي چې کنې دی خو څنګه خپله وکړي د غریب ته خو دا پته نه وه چې دی به دکاندار وي وغیره نو ابراهیم علیه السلام د دې بوتانو ته وایي چې خوراک ولې نه کوئ ما لکم څه شوي دي په تاسو ولې لا تنطقون چې خبرې نه کوئ خبرې ولې نه کوئ او دا د هغې پورې هغه او د هغې هغه حقیقت بیانول دي څنګه چې دا د مشرکینو یو عجیبه غوندې صورت حال دی فراغه بس راغې یعنی بیا رګیا شو ورغې علیهم په هغوی باندې ضربا په وهلو بالیمین په خیلا سره فاقبلوا بس را مخامخ شول دوی الیه د طرف ته بیا خو واقع تاسو مخکې تېره شوې ده که نه چې دوی ویل چې موږ سړي نوم اورېدلی دی چې ابراهیم ورته وایي او بیا هغه راوستو او بیا هغه نه پوښتنه کوي فاقبلوا بس دوی مخامخ شول الیه دته یزفون په منډه یعنی په زړه سره قال وی ویلی اتعبدون تاسو عبادت کوئ ما د هغه څه تنحتون چې تاسو په خپله جوړوئ ابراهیم علیه السلام ورته وایي والله اوله تعالی خلقکم پیدا کړي تاسو وما هغه تعملون چې تاسو کوئ قالو دی اولی ابنو چې جوړ کړئ له د دپاره بنیانا یو ځای مکان فالقوه بیا دی وغورځوئ په هغې کې فی الجحیم په اور کې یعنې لوی اور ورته بل کوئ او بیا اور کې وغورځوئ فارادو بزی اراده وکړه به د ابراهیم علیه السلام د پاره کیدن د چل کولو فجعلناهم بس مونږ کړلو الاسفلین هغه چل د دوی الاسفلین ناکامه خطا غرزدلې وقال او ویلی سوره انبیاء کې قصه تیر شوی دا کنه چې یا نار کونی بردا و سلام علی ابراهیم انبیاء آیت نمبر 69 نهش پیتم وقال او ویلی ابراهیم علیه السلام انی ذی مذاهب تلون کما الی ربی خپل رب طرف ته سیهدین زرد چې ما ته بلا راوخای دغه چې هجرت وکړو دی خو مجبور کړ بیا رب یو د ویلی چې اے رب زما حب را کلمات حب لی را کمات من الصالحین د نیکانونا یعنی اولاد را کمات نیک په دې وخت د ابراهیم علیه السلام بچی نو فبشرناه بس مونږ زیره ورکړو د تبع غلام په یو هلک سره حلیم بردبارا صبرناکا لوی زړه ولا فلما بهر کلا بلغا چې ورسېدو اغالک معهود د سره السعیا کوشش تا کار تا منډه تا سعی کوشش ته ویل کیږي یا کار کول یا منډه کول قال نو ویل ابراهیم علیه السلام یا بنیا ای زما بچیا انی بشکز چیما ارا وینمتا فی المنام په خوب کې انی چې یقینا اذبحک حلال ومتا ذبح کومتا فانظر بس وګوره ما ذا ترى چې سره دستا څه اراده لري ته د دې لپاره نه چې کنه غنه پښتنه کوله ابراهیم علیه السلام قتل چې کنه زه وګوره ما چې زما د بچی چې کوم تربیت کړي دي آیا د هغه تربیت په بنیاد باندې رالو شوی دی او کنه قال ویلی ورته بچی اسماعیل علیه السلام یا ابتی زما پلار افعل کما هغه تو امر چې ته حکم کړی شوی دی ستجدونی زرد چې ته ما ان شاء الله کچری خو خوی دی الله من الصابرین د صبر کوونکو نه فلما بهر کلا اسلم د دوړو ته اشاره ده تسنیه صيغه ده هر کلا چې دی حکم امنه وتله او وای چوده للجبین په اړه باندې تندی معنا دا دې ته ویل کیږي او دا چې کله سړی د علالولو ته سملې نو عموما دا ځای په ځمکه باندې ولګي دا وای چې وده په اړه د مخ باندې په یو طرف باندې د مخ ونادیناه आवाज کومګه ایا ابراهیم چې ابراهیم چړې راوغستا باقاعده باغ باندې تیر کړلا او د خیال دا اسماعیل علیه السلام ورته ویلو چې ما په دې شاته طرف نه ځکه واچو چې زما مخ نه ګوري او یا ما مخ باندې پرده واچو ته ګوري نه او به چړه خطیر کړلا چې خطیز کړلا چې خطیر تیز شي چې ډېر تکلیف ونه غواړي او ډېر وخت مونږ غواړي ځکه شیطان غالب نشي نو فورا دا چړه تیر شي چې دې ځبه شي نو دا فورا هغه چړه پیرا کړه د په خپل خیال کې هغه ذبح کو او چې ویل د اسماعیل علیه السلام ورته ولاړو او په غزه کې یو ګډ ذبح کړ شوی او دا هغه سنت ته چې اوسه پورې موږ د پاره ده او الله تعالی موږ د پاره د هغه په ذبح کې اوم د ثواب ډېر لوی ذریعہ جوړ کړل چې موږ قرباني کوو او الله تعالی موږ د لوی ازمایش نه بچو کني موږ به د ازمایش اوس خپل بچی مو الله لوله قد بتا کی سرا صدقت تارشتیا کلا الرؤيا اغخوب ان بشکمغا كذلك هم د غرنګ نجزي المحسنين بدل ورکو نکانو تا قد صدقت رؤيا بشک تارشتیا کلا اغخوب دغه چې د پیغمبرانو خوب وحي وی وکدا هغه ته چې خوب کوم خبر او شي دغه منل عمده کرنګي ضروری وي لکه څنګه چې د وحي ذریعہ سره
ان یقینا هذا له البلاء المبين دا ازمایش تخکارا وفدیناه او مونږه په بدل کې ورکړو دتا بذبح ذبح عظیم لویا ذبح په بدل کې ورته ورکړه وترکنا او مونږ پرې خدای دا طریقہ علیه په د باندې فی الاخرین پرستنیو کې سلام دی علی ابراهیم په ابراهیم علی السلام کذالک هم د غرنګ نجز المحسنین مونږ بدل ورکو نکانو تا انه بشک اغا من عبادنا المؤمنین زمونږ بندگانو مؤمنانو نو وبشرناه مونږ زیر ورکو هغه ته باسحاق د اسحاق علی السلام نبیًا چې کني پیغمبر بوي من الصالحین او د نیکانو نبی وبارکنا امغه برکت ورکړو علیه اغتا وعلى اسحاق او اسحاق علیہ السلام تا ومن ذریتهما اولاد دې دواړو تا محسن نیکوکار خیستا وظالم ان ذنب پکې ظالمان وی لنفسه خپل ځان د پاره ستاسو دی اولاد نه لکه سوا د هغه اولاد کې چې کوم بنی اسرائیل يهود او نصارا دي دا ظالمان دي او باغې کې چې کوم نیکان خلقون هغه نیکان او محسنانو لنفسي خپل ځان د پاره مبین خرا ولقد پتا کی سرا مننا موږ احسان کړو والا موسی علیہ السلام باندې وهارون علیہ السلام باندې ونجیناهما موږ نجات ورکړو دي دواړو ته وقومهما او د دې قوم ته دواړو قوم ته من الكرب العظیم د مصیبت غلوینا ونصرناهم امغه مدد کړو دوی سره فکانوا بسوا غوی هم الغالبین او مغی غالب کیدون کی او مغه غالب شول بیا او فرعونان محلاقل واتیناهما امغه ور کړو دي دواړو ته کتاب المستبین واضحه بیان کون کې خارا وهديناهما امغه خدل دي دواړو ته الصراط المستقيم برابر وترکنا امغه پر خدل باقی علیهما په دي دواړو باندې فل اخرین پرستنو خلقو کې کیسي ذکر خیر سلام دی علی موسی و هارون موسی و هارون علیهم السلام باندې ان بشکمغا کذالک هم دغرنګ نجز المحسنین بدل ورکو نکی کوم کوتا انهما بشکا غدواړه من عبادنا المؤمنین زمغه د نیکانو بندگانو نو مؤمنانو بندگانو نو و ان او یقینا الیاس علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اذ هر کلا قال چې هغه ویل لقومي خپل قوم ته الا تتقون تاسو یریږئ اتدعون آیاتاس دعاګانې کوي بعلن د بعلنا بعل دغه د بت نوم دلوي لکه څنګه چې د مکی ولو حبل نومو وتزرون او تاسو پرېږدئ احسن ډیر خسته الخالقین د ټولو نه خسته خالق ان الله تعالی چې هغه خالق ته او احسن الخالقین ده ټولو نه خسته پیدا کون کې ده الله چې الله ده ربکم تاسو رب ده ورب او رب ده آبائکم الاولین تاسو د پلارانو مخوانو فكذبوه بس دوی دته دروغ نسبت وکړو فانهم بس بشک دوی لمحضرون دوی به حاضر کړل شي په جهنم کې یا موږ مختا الا مگر عباد الله بندگان د الله تعالی المخلصین هغه چې مخلص وی خالص وی وترکنا امغه پر خدله د دوی دا کیسه علیه بد باندې فی الاخرین په اخرو کې سلام دی علی الیاسین په الیاس علیہ السلام باندې ان بشکمغا کذالک هم د غرنګي نجز المحسنین بدل ورکو نکانو خلقتا انه بشکاغا من عبادنا المؤمنین د بندگانو نکانو نو مؤمنانو نو وان بشکلوت علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اس هر کله نجینا هو چې موږ نجات ورکړو اغتا او اهله او دغه کور ولو اجمعین ټولتا الا مگر عجوزنا غبودی فی الغابرین پرست پاتی کی دن کی شوا یعنی هلاک شوا ثم بیا دمرنا موږ هلاک للآخرین اغنور وانکم وبشکتاسو لتمرون تیریږي علیهم باغوی باندې مصبحین په سحر وخت کې وبالليل وبشبيهم افلا تعقلون تاسو دمر نه پويږي وان بشک یونس علیہ السلام لمن المرسلین د پیغمبرانو نو اس هر کلا ابقا چې او تختید لاړو ال الفلک کشتی طرف ته المشحون چې ډک کړي شوی وا د چې کلا لاړو نو الله تعالی اجازه کړي نو یعنی الله تعالی له حکم کړي نو د لاړو دریاب طرف ته دریاب کې کشتی ډکوا خود باندې جلدی وا چې زړه د کړي نه لاړ شمه ځکه چې عذاب راځي نو د هغه ډکی کشتی ته وختو کله چې کشتی له کمن ته لاړه د دریاب نو بیا هغه په ډوبېدو باندې شولا نبی فیصله دا وشولا چې کشتی کې وزن ډیر دی نو موږ به یو کس د دریاب ته غورځو دغه چې ټول هلاکیږي هغه نه یو کس ته پکې هلاک شي
نو دیو جن چا منل نه چې زما او زما بهر الفیصله دا وشو چې قران دازي وکړو